نن بیا جوړ د مزدور د توهین ورځ مانځلې کیږي. نن بیا د حق وهنې فضیلت ستایلې کیږي. نن بیا جوړ د مزدور د توهین ورځ مانځلې کیږي. نن بیا د حق وهنې فضیلت ستایلې کیږي. نن بیا به د غریب په جنازه باندې اتڼ وي. نن بیا به د غریب په جنازه باندې اتڼ وي. سپیره سیلې الوتې په د خوارو په انګړ وي. نن بیا به په سټیجونو لاپې شاپې او ډرامې وي. نن بیا به په مقتل کې ګډاګانې او غویمې وي. عظمت ته د مزدور به نړۍ ټوله سلامي شي. مزدور نه به هم هیره تیره شوې غلامي شي. سلګۍ د بېوسۍ به یو ځل بیا لږې سړې شي. نه هرې ارزوګانې به دوکو باندې مړې شي. سلګۍ د بېوسۍ به یو ځل بیا لږې سړې شي. نه هرې ارزوګانې به دوکو باندې مړې شي. نن ډېر د سیاست دکانداران به رابهر شي. غوړ خېټې او زړ خېټې به د سلمې نه خبر شي. دا ورځ به د مزدور نن د غټانو انډوخر شي. منمه حقیقت دی د خرو مرګ د سپو اختر شي. د کال دپاره بیا د مزدور دغه لاپې بس دی. تپوس یې بیا څوک نه کوي غریب د لارې هس دی. ټول کال به خوار غریب دغسې بې رنځه رنځېږي. اختر هم محرم کې به د لوږې نه تړقېږي. نن ورځ د مزدور نه ده، دا نن ورځ د دوه رنګۍ ده. دروغ منافقت او د سردارو د ټګۍ ده. دا ورځ د خندنو او د ملنډو تذلیل ده. ښکاره یو اشاره پکې د پاره د اصیل ده. دا نن بس د مزدور د سپکاوي عالمي ورځ ده. صادقه د انصاف او د قاضي عالمي ورځ ده.